د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو لپاره د کانونو وزارت د سرپرست هیله مندي. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هیله څرګندوي چې د راتلونکي لمریز کال له پیل سره به پوهنتونونه او ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شي. د سرپرست حکومت د کابینې دغه غړی همدارنګه وایي چې زده کوونکي او زده کړیالانې د اسلامي حجاب له رعایت وروسته به په ښوونځیو او پوهنتونونو کې حضور پیدا کړي. دلاور ټولو نیوز ته وویل تر حمل میاشت پورې به انشاءالله داسې یو تصمیم ونیول شي چې به له شریعت سره هم مطابق وي او له افغاني عنعناتو سره به هم مطابق وي، هم په بره د لیسو کې او په ابتدایو کې او هم د پوهنتون په بره کې. بلخوا یو شمېر محصلانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو پر تړل کېدو نیوکه کوي او وایي چې باید پوهنتونونه ژر تر ژره د هغوی پر مخ پرانیستل شي. محصله پروین اقبالی وایي زه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم او اړیکو د څانګې محصله یم. دغه پریکړې موږ حیران کړي یو. محصل عبدالله هم وویل بیا ځله دې د زده کړیالانو پر مخ د پوهنتون دروازې پرانیزي چې دوی وکړی شي خپلو تحصیلي هیلو ته ورسیږي.